स्टार्ट लीजिए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंतहाई मुहतरम औरीदुनको कतुनको नन तकरीबन 26 मार्च 2018 दे تاسو ته محترمو زمونږ د ملګرو نوجوانان احناف کوم مهنت روان دي دغه ملک کې دغه وطن کې بلکې عالمي سطح باندې الحمدلله دغه ټول بنیاد همدغه دی چې په دغه ملک کې خلکو کوشش دا کوو چې مسلمان د دین په نوم د عقیدې په نوم باندې د نظریې او د مذهب په نوم د یو بل سره وجنګوي. تقریبا مقبره کې څو کاله مخکې دا لانجې جوړې به وي، جومات کې به جوړې وي، اختر کې به جوړې وي، جمعه کې به جوړې وي. یو به اسلامونز غلط دی، بل به اسلامونز غلط دی، یو به د تا جنازه نه کېږي، بل به د تا دا یو جنګ ګرم او په دې کې کلي په کلي په جنګونه او خبره یو حد ته ډېره خطرناکه حد ته رسېدلې وه. الحمدلله زموږ د نوجوانانو احناف ملګرو محنت وکړو، هغه قوم ذهن یې دې ته راوګرځوو چې د مذهب او عقیدې په نوم باندې امت جنګول، مسلمانان په خپلو کې د مذهب او عقیدې په نوم باندې جنګول یقینا دا لوی جرم دی. کم خلک چې دا کار کوي قوم د عقیدې او د نظریې او د مذهب په نوم خپلو کې جنګوي، دا د الله مجرمان دي او دا دغه وطن او د خاورې مقداران دي. زموږ ملګرو محنت دا وکړو، هغه خلکو ته توجه راوګرځو چې راځي د دلیل په میدان کې مسایل حل کوي، د جنګ او جګړو په میدان کې مسایل مه حل کوئ. او په هغه کې الحمدلله د شپږ اتیا 9 کاله مونږ کار وکړو، الحمدلله چې په 100% کې 95% مونږ کامیابۍ ته رسېدلي یو. کم جنګ جګړې چې په دې موضوع باندې جوړې وي الحمدلله ختمې شوي دي. 5% چرته بعضې خلک شرپسند عناصر پاتې دي چې هغه قوم په خپلو کې جنګوي. پته نه لګي هغه کم خلک دي چې د دین په نوم باندې مسلمان په خپلو کې جنګوي. پته نه لګي هغه کم خلک دي چې د خارجیت ذهن جوړ شوی دی، هغه په جومات کې هم راځي ډز کوي او د الله اکبر چغه لګوي. پته نه لګي دغه کم خلک دي د کومې مدرسې جومات نه دا سبق ملو شوی دی ورته چې دوی راځي. دا مسلسل واقعیت تاسو ګورئ، دغه وطن او زموږ د دین او د مذهب دغه دشمنان چې نه پرېږدي چې مسلمانان په امن او سکون او اتفاق سره ساه واخلي. زموږ مخکې کال یو ملګري مفتي شفیع الله صابر صاحب باندې کور ته ورته بم کېښود او خط یې ورته کېښود. بل کال ته تېر کال تاسو وکته زموږ ملګري دو ملګري هغه حادثه کې شهیدان شو، دو ملګري زموږ زخمی شو. مسجد کې د الله په کور کې 6 ګولۍ زه ولګېدم، یو ګولۍ خو د مرۍ نه خوا دې خوا ووته. الحمدلله چې الله تعالی حفاظت کوي، حفاظت کوونکی ذات الله تعالی دی. دغه سلسله کې استاذه ورځ کې پرون سحر د اتوار په ورځ یعنې په 25 تاریخ باندې زموږ مناظر اهل سنت مفتي محمد ولی صاحب زموږ د پېښور ذمه دارانو ملګرو کې دی. دوی یو علاقه کې خطابت امامت تدریس هم ورسره دی او ذمه داري هم د نوجوانانو تازه حمله هغوی باندې شوي د الله تعالی پته نه لګي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د صحابه کرامو د انبیاء کرامو کم محنت او جدوجهد کې چې مونږ لګیا یو د هغې په برکت او د هغې په توفیل سره الله تعالی په کومې طریقې سره حفاظت کړی دی یقینا انساني ذهن نه مني. زم دشمن که د هرې طبقې سره تعلق سره یا هر چا سره کم از کم دقې ته دې وګوري دغه دشمن سترګې دې په دې سره کلاو شي. او زموږ دلته چا سره دشمني لانجه نشته دی. موږ دغه یو سبق ورکوو مسلمانانو د عقیدې نظریې په نوم جګړې مه کوئ، دلیل میدان کې مسایل حل کوئ، جنګ جګړو ته مه بوځئ. تاسو مفتي محمد ولی صاحب خپله کارګزاري مختصر الفاظو کې تاسو ته وایي، تاسو هغه واورئ او خپله اندازه ولګوئ چې دې وخت کې زموږ د وطن او زموږ د دین دشمنان دا کم خلک دي او کم خلک چې الحمدلله د خپل دین محنت کوي، د الله امداد د هغوی سره څنګه قدم په قدم شامل حالي موږ روزانه په بنیاد باندې ګورو. او تاسو دغه تازه پرونی واقعه واورئ. زه انشاءالله اخر کې تاسو خپل پیغام درکوم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية. ګرانو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، حضرت مفتی صاحب تاسو ته
خپل خبره پیش کړه. زه په مختصر الفاظو کې تاسو ته خپله کارګزاري چې پرون مونږ سره کومه واقعه شوې ده 25 تاریخ د درېیمې میاشتې 2015 کې ما حضرت مفتی صاحب سره چې کوم د تخصص فی المناظره کورس وکړه. بیا د حضرت استاد صاحب محترم په اجازه باندې زه د ولېږلم چې ته سپید ډوري سپینه وړې محله ګلاباد کې هغه ځای نه کسانو یو پیغام را لېږلی و چې یاره دلته مونږ ته داسې یو کس پکار دی چې هغه صحیح معنو کې د عقیدې خدمت وکړي. دلته مونږ ته خلک وایي چې تاسو کافران یې، تاسو مشرکان یې، تاسو بدعتیان یې، ستاسو عقاید اعمال دا د قرآن او حدیثو موافق نه دي، دا غلط دي. نو هغو کسانو کس را لېږلی و. بیا زه مفتي صاحب هلته ولېږلم. الحمدلله 3 کاله کېږي چې زه هلته کار کوم. مونږ تشدد نه دی اختیار کړی، مونږ ټوپک ته لاس نه دی اچولی، او بار بار مونږ ته خپل استادانو حضرت مفتی صاحب بار بار دا خبره کوي چې مونږ تشدد نه کوو، مونږ په دې ملک کې جنگ نه غواړو. زمونږ جنگ چې دی هغه د دلیل جنگ دی، زمونږ جنگ چې دی هغه د کتاب جنگ دی، زمونږ جنگ چې دی هغه د علم جنگ دی. د ټوپک جنگ مونږ په دې ملک کې نه غواړو. بار بار مونږ ته د خپل استاد محترم دا خبره ډیر کوي، او چې خیر دی مونږ دې شهیدان کړلی شو، مونږ دې قتل کړلی شو، خو مونږ ټوپک ته لاس نه اچو. زمونږ جنگ د دلیل جنگ دی. نو محترم مختصرا زه تاسو ته خپل الفاظو کې کارګزاري بیانوم. خو اول د کارګزارۍ بیانولو نه وړاندې تاسو ته زه د باطل یو پیغام چې ما ته را لېږلی، ډېر پیغامونه یې را لېږلي دي، ډېر پرچې به یې را لېږلې، غورځولې به یې مسجد کې، مختلفې خبرې به پکې وي. خو من جمله د هغې نه یو لیټر دغه مو یو لیټر یې ما ته را لېږلی و. په هغې لیکلي و له طرفه د بنده د الله او بنده امام ابو حنیفه ته د میلاو شي. مې ما ته لیکلي و چې تاسو خپل ځان دپاره کفن تیار کړئ او خپلو بچو دپاره که څه پیغام لرئ تاسو خپل پیغام وکړئ. تاسو سره په زندګۍ کې بالکل لکه ته به وایې چې د مرګ او ژوند د ده باطل په لاس کې دی، وایي تاسو سره 3 ورځې دي. اوس الله جل شانو څنګه ورته خپل هغه ښیي، تاسو دې ته غوږ شئ. وایي تاسو سره 3 ورځې دي، 4مه ورځ به تاسو نه پاتې کېږئ. نه به د امام ابو حنیفه رانه خلاص کړي، نه به د امام مالک رانه خلاص کړي، نه به د امام شافعي رانه خلاص کړي، نه به د امام احمد بن حنبل رحمهم الله او د 4 واړه امامان به بیا رانه خلاص نه کړي. نو پرون سحر 4 بجې زه پاڅېدم، ما اودس وکړو، واپس راغلم، منپسې متصل زه د قرآن کریم تفسیر کوم. نو خپلې کمرې ته راغلم، تخانه ده، تخانې کې زما کمره ده، محفوظ ځای دی. تفسیر معارف القرآن هم کلاو کړو، 1 غنټه مطالعه ما وکړه چې 10 د پاسه یا 15 د پاسه تقریبا 5 بجې شوې. په دې کې زما دروازه بند وه، لکه یو اواز شانتې لاړو، ډېر په تیزۍ سره یو کس روان دی. چې دروازه کولاو شو نو چې ګورم سپینه برکه ده. زه حیران شوم چې څه چل دی سپینه برکه کې، دا زنانه څه کوي د شپې چې زما د کمرې ته راځي، دا څه پروګرام دی. زه حیران شوم، زما خلاف څه د بدنامۍ پروګرام جوړ دی یا د زنانه ته څه مسله ده، کور کې څه جنګ شوی دی، مسجد ته راغله، امام ته فریاد راوړی. خو چې قدم یې را دننه کړو کمرې نه، خبرې ونه کړې، نو ټوپک یې د برکې نه راوایستلو. بالکل دغه شانتي 1 غز تقریبا 1.5 غز داسې 1 غز فیصله به وي، زما په سر یې ټوپک داسې ونیو. زه تفسیر د معارف القرآن هم کولاو کړی و، تاسو به ویډیو وګورئ، مونږ کیمرې لګولې دي مسجد کې، ویډیو محفوظه شوې ده. نو ټوپک یې راباندې وکړ، ټوپک ته یې ګوته ورکوله د لیندۍ ته، بار بار یې داسې کړه، بار بار خو کار یې ونه کړو. بس واپس یې منډې کړې. واپس چې منډې کړې نو په دغه ټیم کې ما سره خپل هم تمانچه پرته وه، خو چېرته بلخ نه لاندې شوې وه، هغه مې چې راغسته او کاش نه مې راایستلی، نو دی په دې بهر ګیټ باندې ووته. بهر ورپسې زه ووتم، بیا خپل ما سره تمانچې 2-3 ډزې ما خپل هم هوایي وکړې، نو چونکې کس پته هم نه لګېده چې کوم طرف ته لاړو، هغه هېڅ معلومات ونه شول. نو عزیزانو تاسو د دې نه عبرت واخلئ. دې کې زما صرف دې طرف ته زه دا وایم چې دا الله جل شانه د ائمه 4 کرامات دوی ته ښیي، چې ما ته یې په چیلنج کې دا په چیلنج سره ویلي و چې تا دې دا امامان ما نه بیا خلاص کړي. نو الله جل شانه هغه ورته ښودل
چې زما په سر یې ټوپک ونیو او د ده ټوپک کار ونه کړو او ما سره یو بیکاره تمنچه وه هغې کار وکړو په هغې ما 2-3 ډزې چې کم دی هغه وکړې. نو عزیزانو تاسو د دې نه یو عبرت حاصل کړئ، دوی نه یو سبق حاصل کړئ. دا باطل ته یو بهترین پیغام الله جل شانه ورکولو چې ته په ناحقه باندې تا سره بهترین ټوپک در سره دی هغه تا پسې بند کړلی شو، هغې هېڅ کار ونه کړو. قدمنو اورېدونکو په آخر کې یو خبره دا درته کوم، حسین احمد مدني صاحب رحمت الله تعالی علیه یو قول دی و چې تاسو باندې کلم حق مشتبه شي چې حق چا سره دی، چا سې پسې لاړ شم، کم مولا پسې لاړ شمه، وایي د دشمن غشو ته ګوره، په کم ځای باندې چې د دشمن غشي لګېږي بس همغه ځای حق دی. نو نن عزیزان کرام تاسو ګورئ چې نوجوانان احناف هغه ټارګټ شوي دي، هغه علما کرام چې هغوی د باطلو فرقو خلاف کوي، د هغوی خلاف کار کوي، هغوی ټول ټارګټ شوي دي. او موږ الحمدلله د الله په ذات باندې یقین دی، موږ ته اکابرو او خپل استادانو محترمینو د بزدلۍ درس یا د بېغیرتۍ درس نه دی راکړی، زمونږ سینې دوی دپاره کلاو دي. مونږ بیا هم د دلیل خبره کوو، مونږ بیا هم ټوپک نه راخلو، مونږ بیا هم قرآن او احادیث چې کم دی مونږ سره دی، مونږ د علم میدان خبره کوو، ټوپک نه رالو. نو دغه کارګزاري وه مختصرا ستاسو وړاندې مونږه پیش کړه. خو مونږ الحمدلله زما یقین نوره مضبوط شوی دی. ما سره تمانچه وي، زه به ملګرو ته مې وي چې دې نه پس زه تمانچه هم نه ګرځوم چې زما په سر باندې ټوپک نیول او هغې کار ونه کړو. نو زما په ذات یقین دی چې الله جل شانه مونږه محفوظ کوي او الله جل شانه وعده کړې ده قرآن کې والله یعصمک من الناس چې الله جل شانه به تاسو د باطلو نه او د دشمن د تدابیرو نه تاسو بچ کوي. واخر دعوانا ملګرو تاسو د کارګزاري واورېدې انشاءالله چې تاسو ذهن کې به خبره راغلي. زموږ محترمو تاسو ټولو ملګرو ته درخواست دی، موږ به یو ځل خپل پیغام پرېږدو. دا زموږ وطن دی، زموږ ملک دی، موږ نه غواړو چې مسلمانان خپلو کې د عقیدې نظریې په نوم باندې سازشي خلک وجنګوي. موږ خپل وطن کې امن او امان غواړو. دغه خاوره زموږ خاوره ده، د وطن زموږ دین وطن دی، د دین زموږ دین دی. انشاءالله د غیرو یو قدم به دلته په دمنۍ ته زموږ د دین ګډوډولو کې مسلمان قوم د دین او مذهب په نوم جنګولو ته نه پرېږدو. انشاءالله زموږ دغه عزم دی. تاسو ټولو ملګرو ته دعاګانو درخواست دی، یقینا چې په څومره واقعیات کېږي صرف د الله امداد دی، دغه باطل ته مروخ او د دنیا ټولو وکته بس تاسو ته د دعاګانو خصوصي درخواست دی. انشاءالله العزیز زموږ کارونه مخ په وړاندې رواني او الله تعالی نه موږ د استقامت دعا کوو. الله تعالی دې موږ ټولو ته عافیت ژوند او د شهادت مرګونه نصیب کړي. جزاکم الله خیر.